سلامونه نیکی هیله دا روغ جوړ باوی زه نن ورځ له یوې ښایسته ویډیو سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم چې څنګه کولای شو چې موبایل ته کرنسي د ایزولوډ یا کریډیټ په شکل موبایل ته ولیږو. د ویډیو د پیل څخه د مخه ستاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم چې د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن هم کېکاږئ ترڅو زموږ هره یوه نوې ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی به په خپل موبایل کې بایننس را خلاص کړئ. لومړی دا کونج کې فی باندې لیک کوو. دلته به موږ ته یوه نوې صفحه خلاص شي. او بیا په موبایل ټاپ اپ باندې کلیک کوو او موږ ته به یوه نوې صفحه را خلاصه شي د موبایل ټاپ اپ په نامه سره. لومړی به دلته خپل نمبر ولیکئ. زه راځم نمبر لیکم. کوم نمبر چې دلته لیکئ هغه نیټورک به انتخاب کوئ او یا دوی درته انتخاب کوي. او دلته به ورته نیټورک یا شبکه انتخاب کړئ چې د کومې شبکې نمبر دی. زه ورته سلام شبکه انتخاب کوم ځکه زما نمبر د سلام شبکې دی. سلام شبکې ته د 50 افغانیو څخه کم ایزولوډ نه لیږي. زه ورته 50 انتخاب کوم چې له 0.1 ډالرو معادل کیږي. او بیا به لاندې راځو په کمپارم باندې کلیک کوو. او له دې څخه وروسته به ستاسو څخه د سیکیورټي یا د ګوتې کوډ وغواړي. هغه کوډ چې داخل کړئ نو بیا به ستاسو نمبر ته کرنسي ایزولوډ شي.